ته خپل ځان وپېژنې تا نوم چېرې زما نوم خان آقا ده. هغه وګوره ته چې خلکو مو ویل چې اوس دا د خوراکي توکو بیې راټیټې شوي دي څنګه دی تاسو په نظر والا ښې دي اوس لږ راټیټې شوي دي خو له کاروبار نشته پوه شوې ما خلکو اقتصاد لږ خرابه ده خدای دې ښه کړي نور به هم راټیټ شي پوه شوې خو راغلو دلته د وروره جانه خلکو شکرګزاره دي بیا هم له همدې حالاته پوه شوې څه باید نور هم راټیټ شي یو څه به نور هم راټیټې شي خدای لوی ده پوه شوې دې نه ډېره ښه خاطره لرو موږ بیا هم اگر که کار نشته نو دا بله طرفه د الله وروره جانه ډېره مننه ورور تاسو لومړی خپل ځان راوپېژنئ سی سی ټي وي ته نوم مو څه دی بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم اجید جان خوستی تاسو چې هم د پروشي دلته لومړی ځان په قاضي کې لومړی خو دا وایي چې څه څه دلته تاسو لرئ او بل په دې اوسنیو وختو کې داسې ویل کېږي چې یو څه د تېر په نسبت بیې راټیټې شوي دي د لومړنیو خوراکي توکو د دې علت په څه کې دی آیا دا به نور هم راټیټې شي او همداسې به پاتې شي د دې تر څنګ دا هم ویلی شي چې تاسو د کومو ستونزو سره مخ یاست مهرباني صاحب مونږ خو غوړي خرڅو مالیزیان راوړو روسي غوړي دي کازاکي غوړي دي مایات مای غوړي دغه راوړو بورا دا اوریجن دي دا شان راوړو پاکستان نه نو عمومي تور سره د نړۍ ریټونه چې دي هغه کدي غوړي په بخش کې دي کدي مای غوړي په بخش کې دي کدي جامې دي مالیزیا نه خلک راوړي مکمل تجاران باور وکړه په د شپږ میاشتو کې تقریبا مکمل سره توان کې دي ټول توانې دي مشکلات مداد چې ور دولت کوم قرارداد لري نه خپل تجاران مالونه راوړي ټول باور کړه د سمدا په تاسو 15 شپږ میاشتې ټول په توان کې لګیا دي تاسو غوښتنه چې د دولت نه چې تاسو سره په ځم کاری وکړي د تجارانو سره نو دولت نه مده غوښتنه چې دوی قراردادونه وکړي په غاټه کې خلکو سره نړیوال کمپنۍ سره شرکتو سره قراردادونه وکړي ترڅو خلکو ته ارزاني راشي اوس خو تجار چې دا چې کوم مال راوړي باور دی وشه د مکمل سره توان کې لګیا ده خلکو په $10 په $13 یو لس لیټره وړي خرج نه وارد کړی دي د اوس ټول دلته په $1.5 په $12 دغه سي خرڅي په هر بشکه کې په هر ټیم کې تقریبا $8 $15 باور توان کې بیه څنګه دي په خو په نسبت غلمړی وختو کې ډیره قیمتي زیاته اوس راوړي نو په خو خدا سي و چې په خو لکه د روس او د یوکرين د نړۍ تحولات راغلل د جنگ دی وجنه د دې وجنه د لکه قیمتي راغله خو تقریبا د 4 میاشتې 3 میاشتې بخیر ځاني ده د دنیا نه دلته اوس باور دی وشه شان غوړی د غوریجي دار څخه ځان دي دلته کابل کې عموم کې تاسو سوداګان دلته کاروبار څنګه را څومره خده بد الحمدلله کاروبار خده خو لکه په خوا غوندې نه ده پاتې ډېر داسې کم شوه ده کمزوره شوه کم معلومیږي ډېر کم دی پخوا په شانه که مسلو کې به موږ مخکې 80% کار کولو هغه اوس 10% تر 20% دغسې راټیټ شوی ده خلکو علت دا د خلک کار داسې سم نشته خلکو بېروزګاره دي نو موږ دولت نه هیله ده د مشران نه هیله ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو د خلکو ورځ وچلېږي ډېره مننه کور وده مننه بری به د ما اوري هغه ګور به ته خزه سید هغه به کمرې سید ورور لوګو ټکم سیدا بس ورور تاسو لومړی خپل ځان وپېژنئ زما نوم وطن لال پروال د باقاضي چندول اوسېدونکی ورور لومړی خو دا راته ووایه چې د پخوا په نسبت د لومړنیو خوراکي توکو په بیو کې څه کموالی راغلی ده علت یې څه دی او آیا په روان ژمي کې به همداسې پاتې شي یا به ارزانه شي او که څنګه به ان شاء الله الرحمن ډېر ارزاني د پخوانه اوس راغلی ده وریجې ارزانه دي اوړه ارزانه دي غوړي ارزانه شوي دي مثلا یو بوشکه مخکې 10 لیټره تقریبا 1400 افغانۍ وه چې اوس ده په 1000 افغانۍ یو بوشکه 14 لیټره په 2500 افغانۍ وه چې اوس ده په 1400 افغانۍ یو ټیم مخکې و تقریبا 2500 افغانۍ فعلا دی په 1500 افغانۍ یو ټیم ښه اعلی درجه کوړه 2100 روپۍ مقصد مواد اولیه ټول ارزانه شوي دي آیا په روان ژمي کې همداسې پاتې شي ارزانه به شي قیمته به شي داسې څه ویلی شي تاسو مقصد د امید خو ورته لرو خدای مهربانه دی خارج ملکونو کې نرخ ارزانه شوی دی هغې خاطره دلته مو ارزاني راغلې ده ستونزې مو چیرې دي ستاسو ستونزې خو د مالیه نه دي مقصد د مالیه موږ ته دوی دولت د خوا نه ډېره جګه راغلې ده فعلا زما دوکان 1,90,000 افغانۍ ما ته مالیه لیکل 1,90,000 افغانۍ په دې ټول چندول با قاضي کې داسې دوکان نشته چې 1,90,000 روپۍ را لیږلي دولت داسې نفر را لیږلي دي چې هېڅ دا مالیه د دوکاندار د وس نه بار ده چې دا مالیه تحویله کړي 1,90,000 افغانۍ یو دوکاندار باندې ډېرې زیاتې پیسې دي چې دا ورته ورکړي خالي ده ته یې ورکړي
غوښتنه مت شي د غوښتنه دولت نه دا ده چې را دي شي وې دي ګوري بازاریابي دی وکړي چې بازار کې صحیح حساب دی د مالیه چاته 40,000 چاته 50,000 چاته 80,000 موږ ته مالیه 1,90,000 افغانۍ لیکلې شخصا په ماته 1,90,000 جواز را ناغسته ارسي را ناغسته 1,90,000 افغانۍ دا په دې مواد په دې شینو چې راشي د مواد خپل قیمت کیږي ډیره مننه ژوند او اساس نه مننه خپل ځان او پیژنې نوم مسله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمانو محمد الله ده د دکاندارانو باغازی دکاندارانو نه ایمه او زه دغه خبره درته کوم چې په هغه کې د بخښلو کې هغه کې د خوراکي مواد حواله کې ډیر نامي خدا نرخونه ډیر پاین ته راغلي دي ډیر ټیټ شوي دي هر شی په خپل لیول باندې برابر دي خو سیستم ټول نامي خدای صحیح شوی دا اوس یو دم دلته مالیه والا سکالي مالیه والا شروع کړه چې مالیه مونږه اخلو راغلو نمایندگان یو دلته راشي دکان باندې یو دلته دکان باندې نوځي په دې دکان نوځي په دې دکان همې مختلف دکانونو باندې نوځي نشي به سر باندې راشي یو سر نه شروعي او یو نه خلاصي بل راشي بل راشي نه یو راځي په یو دکان نوځي بل زیات نوځي په دغه سیستم باندې چا باندې مالیه یو لګي خدا چا باندې مالیه د اتیا زری خدا چا باندې 50 اول ما باندې مخکنی مالیه و 16000 روپۍ زما مالیه و 16000 روپۍ هغه کې ما تقینات او زما دکانداري دکانداري د پرچون کار مې دا همغه زما برداشت شو چې څومره زما دکانداري و اوس هغه دکانداري یکدم د اشرف غنی په حکومت کې موږ باندې راغله ظلم یو زیاته هغه موږ چې بس یو دم راغله 6000 کړه باندې چې هغه خلاص شو هغه حکومت خلاص خپل کار بسې دا مالیه ولا راغله دی ته مالیه نه 50000 روپۍ کې خدلا نو تو خدای دې 6000 روپۍ تو غواړم نه 500 یو بدري یار یو دکاندار باندې یو بدري باندې مالیه جګه کړی دا نو دا خو یو دم په یو کس باندې هغه باندې په یو جرابه کې خپې منډل خو نه دی بګار سره یو دکاندار سره هغه کاروباري سره هغه دکاندار سره په هغه باندې چړي چې نسخ خصوصي کې نه کباب دا اوس یا سیخ سوزي یا کباب سوزي نو دا اوس په مالیات دا دکاندار چې مشکل همدغه هغه خلی دغه مالیه په همدغه باندې اچي په مال باندې بیت دا نرخ واپس بیت بالازي ځکه دکاندار کوم نه راوړي جب نه خو نه راوړي همدغه مشتری نه اخلي خرسي لاس به بخي لاس به ګټه مجبور شديش به ګټه بچي د ظالمان چې 50 به ګټه به وراشي د چا 50 سي مقصد دا چې سره لاس کوي او هغه وباسي نو دا خو زیاته د دولت نه منګه دا خواهش ده خیر دې په لیاز خدای په لیاز هغه سره کوم حالات هم تیر کړو اوس په دې حالات موږ تیر کړو چې یو سخت برهان راووتلو چې راووتلو اوس به د مریض اوس ونیولو اوس دې مریض ونیولو اوس موږ چې وګورو مطلب سام باسي وژنیم نور وجلی یقین به خدای وکړه په ما ګناګار مې کوه چې شل کاله مې کار کړی دا او شل کالو کې 1 لک روپۍ تاوانې ما خلکو را نه ویوړي د دنیا خلکو پیسې هر دکاندار نه سي خلکو پیسې ویوړي خلکو سره چا پیسو د کیسه کې نه دي چې څوک چا په تاوان باندې फायदा باندې کیسه کې نه موږ لګي خپل غریبي خپل مزدوري مشقت دلته حلال رزق ګټو یو کس راشي چې موږ خپويږي دغه کس دغه سړي مخکې څومره مالیه مخکې نه وته وګوره 10,000 روپۍ واچوه 15,000 روپۍ واچوه داسې یو په 3,000 وه یو په 4,000 وه مسلمان د خدای د مسلمانۍ د اسلامي ملک ده بیا خو اسلام راغلی ده بیا خو شریعت راغلی ده شریعت خو بیا هر یو شی په هغه مناسب باندې یو سړي باندې دومره بار کېږي چې هغه وړی شي ته دومره بار کې چې هغه بیخي غر کړي نو دا چې غر شو یو غر کې بل غر کې اخر خو ټول غر کېږي ځکه سړی خلق په تنګېږي دا څه وخت دی بچي ته لاړ شو ایران ته ایران ته نه بریدي پاکستان ته پاکستان هلته مو بډې ولي قدم ورنشي کېښودلی خو اوس چې وکړو دې وطن کې چې دې وطن کې دا خوري خلک خوراک شروع کړی خلکو باندې رحم وکړي عوامو باندې رحم وکړي همدغه عوام باندې تا حکومت روان دی په همدغه عوام باندې ته به چې رحم وکړي په دې باندې به چې شفقت لاس کړي نور خو داسې نه کېږي دا تر قیامته پورې همداسې په ضلالت کې همداسې په ضلالت کې نو یو ورځ خو سړی د خپل ملت ته چې اوس موږ همدغه دعا کولې خدای ته چې خدای پاک اسلامي امارات راولي اسلامي نظام راولي موږ مسلمانان یو په همدې دولت باندې دې نه بهترین دولت نور نشته دې نه بهترین شریعت نور نشته بهترین نو دا خو چې بهترین ده نو بهترین دغه کار دې دغه بهترین وکړي که نه ولې خلکو سره ظلم کوي یو په درې ولې ضربه ولې یو لزر مالیه وه ونه پښتنو کې سوري مالیه ورکول مخکیني حکومت کې د کوپر حکومت و د په حساب باندې د کوپر حکومت کې مانه شل اخلي اوس اسلام راغی مانه شپېته اخلي نو دا خو ظلم دی ورو دا خو خیر د 15,000 روپۍ زیاته کا شل مخکې هم دا سیستم روان اوس دا شکر د افغانستان خو غني ملک ده غني وطن ده دا خو دې شان ته اړتیا نه لري شکر الحمدلله چې داسې هر شی امدیان لرو هغې باندې وکړي خلکو ته کار ورکړه خلکو ته روزګار ورکړه مالیه ورته کمه کړه چې خلک زړه په وطن باندې راټول شي نو هغه نور هم راشي داخل ده
خوشاله اوسئ. مننه، یوه نړۍ مننه. زه دا مشترک ان شاء الله موږ مشترکو ستاسو دا غږ حتما رسو. خدای دې خیر درکړي. الله دوی ته توفیق ورکړي او خدای دوی باندې موږ باندې دوی د خدای په موږ باندې د شفقت لاس کړي او نور موږ خو ورکو که هر کوم حالات دي یقینو چاله به راکړو خدای ته به ورکو خو نه داسې کېده چې نسې خو نه کباب. سلامتی سلامتی. کوم نوم راته وایم چې زما نوم امان الله دی. بس ویل کېږي چې د وختو کې خوراکي توکو بیې راټیټې شوي دي، څنګه دی ستاسو په نسبت؟ د خوراکي توکو بیې نسبت مخکې وخت تېر سوي وخت یو څه ښه سوي دي، خو بیا هم موږ غواړو چې ښه راټیټ سي. بیا موږ غواړو ځکه خلک در په دره دي، خلک د 10 روپو د یوې مړۍ وس طاقت هم نه لري. خلک داسې در په دره ژوبل دي. دا کراچیوان سم بیګا مې د یو کراچیوان نه پوښتنه وکړه، هغه ویل چې ما 80 روپۍ کار کړی دی، په کور کې یم 9 نفره، یو ډوډۍ هم نه پرسېږي. نو دغسې حساب دی. موږ وایو چې تر دغه نه هم راټیټ سي. بیا هم لږ ښه سوي دي د پخوا نه، موږ وایو چې تر دغه نه هم راټیټ سي ښه دي. نو ځکه خلک ډېر ژوبل دي، بیخي ډېر ژوبل دي. پخوا به موږ د خپل کار کوئ، د خپل کار کوي به مې په د ژمي په 2 په 3 میاشت کې یو څه پیدا کړي، کور ته به مې یووې. سږ کال د خپله ځانه پکې باقیان قرضدار یو. دا بوټونه چې موږ راوړو د دې خلکو نه موږ خپله قرضدار یو. غوښتنه مو څه ده؟ غوښتنه م د حکومت نه دا ده، غوښتنه م دغه ده چې کومې نرخنامې چې دي باید چې د هر دوکاندار سره دوباره پر وګرځېږي، ټوله پوښتنه وسي. کومې نرخنامې چې دي دا باید چې کنټرول سي، سمې سي. دا هر سړی په خپل سر باندې بالا خپل کار دی کوي، څوک په چا سر نه ګرځي. یو ځل چې ملایان راله وکتل سوه دوکانو باندې وګرځېدله، بلې وایي عباره چې دوی ولاړه بیا نه تا کړي نه ما کړي بېرته هغه کیسه. نو بیا څوک د پوښتنې دا نشته چې پر وګرځېږي، خو موږ وایو چې پوښتنه وسي، حتما پوښتنه وسي. خلک ډېر در په دره دي، ډېر ژوبل سوي دي. همدا کراچیوان کیسه ما تا ته وکړه. نو دا ډېرې ښایسته خوږې خبرې مو وکړې. ژوندی اوسه. لومړی خپل نوم راته وایه. ستا نوم څه؟ زما نوم امان الله دی او د جاده منډي کې مې دکان دی دلته. موږ یو د عام وګړي په صفت نه پوښتنه کوو، دغه د لومړنیو خوراکي توکو بیې راټیټې شوي دي، یو څه د تېر په نسبت څنګه ارزوئ، څنګه دي؟ دا خو شکر الحمدلله ډېر ښه اقدام شوی دی. مقصد د مخکې په نسبت نرخونه ښه شوي دي، خو دا د ډالر د کمېدو د وجه ده چې ډالر لکته شوي دي. که چېرته ډالر پورته شي د نرخونه بیا بیرته بیا خپل ځای ته رسیږي. او موږ د دولت نه دغه تقاضا لرو چې په تجارانو باندې او د ګمرکات چې کوم دي دغه لږ کم کړي، چې نور هم د عوامو سره لږ بل دغه نرخنامې چې ویل کېږي دا لږ جدي څېړل کېږي که نه؟ تاسو څوک راځي نرخنامې درکړل شوې؟ نه والله موږ ته خو څوک نه دي راغلي اوسه پورې، نه نرخنامې راکړي دي او نه څوک راغلي دي او نه چا تپوس کړی دی. نور څه ستونزې لرئ، څه مشکلات؟ ستونزه خو دغه دی چې د مخکني دولت په نسبت باندې دغه دولت مالیه ډېره زیاته ټاکلې ده. یو په 4 چنده یو په 15 باندې د مالیې جګې کړي دي. دا غټ مشکل دی. مالیه که تاسو نه زیاته وضع شي درنه واخیستل شي، دا به بیرته په نرخونو اثر وکړي؟ ولې نه؟ او ډایرکټ د غریب خلکو باندې تاثیر کوي. دغه ما د دکان مالیه د مثال د خبرې 80,000 روپۍ مالیه ده، نو دا زه د چا نه پوره کړم؟ مجبور یم د غریب خلکو نه پوره کړم. او ډېره مننه ژوندی. خیر اوسې. د نصرت اقبال په نامه یو څوک راتلی دلته. د سی سی ټي وي نه؟ هو سی سی ټي وي که سی جي ټي ان و؟ هغه سی جي ټي ان. سی جي ټي ان و، دا سی ټي وي. سی ټي وي زموږ سره خپل سره محترم موږ تېره ورځ په ښار کې د عامو خلکو نظر واخیستل، دوکاندارانو عام خلک په ډېر زیات خوشحاله وو چې د لومړنیو خوراکي موادو په نرخونو کې کموالی راغلی دی، چې د تېر په نسبت راټیټ شوي دي. دا ډېر مثبت خبر دی. که راته ووایې چې څه مشکل؟ که راته ووایې چې د دې علت په څه کې ده چې دا د لومړنیو خوراکي موادو په نرخونو کې کموالی راغلی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسلامي امارات د بیا حاکمیت څخه وروسته مالیه وزارت په هغه لومړني اقداماتو کې یو دا و چې پر اولیه خوراکي موادو باندې ګمرکي محصول ډېر زیات کښته کړي، چونکې افغانستان یو وارداتي هیواد دی او زموږ اکثره اولیه خوراکي مواد هم د نورو هیوادو څخه واردېږي، نو پر هغه مو تعرفې کښته کړې. پر ځینو موادو مو تر 80% پورې هغه ګمرکي تعرفې کښته کړې، یعنې
د 50 څخه تر 80% پورې موږ تخفیفونه ورته عملي کړ چې یو عمده سبب یې د هغه بازارو کې د دې موادو قیمتونه کښته سول. بله پوښتنه دا ده چې د دوکاندارانو کوم د فروشانو که د نورو پرچون دوکاندارانو دوی ټولو په یو ځای دا شکایت درلوده چې اوس له موږ نه ګواکې مالیه 2 چنده 3 چنده اخیستل کېږي. د دې په اړه تاسو څه وایي؟ ګورئ مالیې وزارت په نږدې کې هیڅ داسې موضوع مخته نه لري د سره بیا ګورئ هغه خلک چې دعوه کوي مالیات پورته سوي دي هغه دعوه یې موږ ردوو. مالیات په هیڅ صورت هیڅ ځای باندې نه دي لوړ سوي، حتی په ځینو مواردو کې مالیات کښته کړي دي. همدغه دوکاندارانو اصناف که راواخلو مخکې د دوی مالیاتي نورم 1.5% و د دوی پر فروشاتو باندې اخیستل کېدله، خو موږ چې کله د دوی سره ناستې وکړې او د دوی شکایتونه مو واورېده چې مالیې پورته دي هغه نورم مو 0.5% ته راټیټ کړي، یعنې یو لوی سهولت مو ورته اعلان کړي او په دې سره اصنافو دوکانداران هم خوښ وه. نو موږ مالیاتي نورم هیڅ ځای نه دی پورته کړی و. ځینو ځایو کې شاید موضوع دا یې چې ځینو دوکاندارانو، البته ټولو نه، ځینو څو محدود ځایو کې ځینو کسانو به تیر وخت کې د فساد له وجې د هغه مالیاتي مامورین سره به جرامت کوي، خپل اصلي مالیه به نه تحویلوله بلکې یو ډیره ناچیزه اندازه مالیه به حکومت ته تحویلوله. خو چې الحمدلله فساد نسته نو چې یو څوک څومره مستحق کې په هغه اندازه مالیه ورڅخه اخیستل کیږي. نوره مې تر پخوا ټیټ سوی هم دی او موږ هڅه او کوشش هم دا دی چې مالیاتي نورمونه پورته نه کړو، که چیرې د کښته کېدو امکان یې بلکې کښته یې هم کړو. ډېره مننه. او هغه لومړۍ پوښتنه چې تاسو یادونه وکړه د لومړنیو خوراکي موادو په اړه باندې چې موږ تعرفې راکمې کړې د ګمرکاتو، دا به همداسې دوام پیدا کړي که به څنګه شي؟ د اوس لپاره خو دوام پیدا کوي ځکه د خلکو اقتصادي حالات هم موږ ته معلوم دي، مشکلات یې هم معلوم دي. نو اوس لپاره له هغه تخفیفونه شته. موږ کوم دغه په نیت کې نه لرو چې دغه اولیه خوراکي موادو باندې تعرفې پورته کړو. په هغه صورت کې که موږ داخلي تولید ولرو او هغه داخلي تولید مو په دې اندازه چې د خلکو ټول نیازمندۍ رفع کړي، بیا نو طبیعي د پر وارداتو باندې موږ تعرفې پورته کوو تر څو صنعت رشد پیدا کړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. خیر اوسئ. مننه.